لوګر کې د سړې هوا له امله له زیانمن شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. په سلامونو مهار کلای کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې آیا دغه مرسته د چا لخوا وسوه او چا ورته امر کړی و. د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم له مخې تېره ورځ د مرکز پل عالم اړوند په کډوالو ښارګوټي کې د سړې هوا له امله زیانمن شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت معین مطیع الله صافي وویل چې د وروستیو ورښتونو او سړې هوا له امله د مرکز پل عالم اړوند په کډوالو ښارګوټي کې 15 تنه وژل شوي دي. ښاغلي صافي زیاته کړه چې د ولسمشر د حکم له مخې د سړې هوا له امله زیانمن شویو کورنیو سره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. په مرسته شویو توکو کې له هرې کورنۍ سره 15,000 افغانۍ نغدي، یوه خیمه، اوړه، وریجې، غوړي او د پوښاک توکي هم شامل وو. د تېرې چهارشنبې په شپه د مرکز پل عالم اړوند کډوالو په ښارګوټي کې د سړې هوا له امله 2 مېرمنو او یو ماشوم په ګډون 15 تنه ووژل شول. بلخوا غزني ولایت کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې دغه مرستې له هغو کورنیو سره ترسره کیږي چې له خپلو سیمو څخه د طالبانو د تاوتریخوالي په پایله کې بېځای شوي دي. نوموړي زیاتوي چې په مستحقو کورنیو په نښه کولو سره یې سروې ترسره کړې ده او د مرستو د ویش په برخه کې یې پوره روڼوالی په پام کې نیول شوی ده. خدای دې وکړي دوستانو چې دغه شی د افغانانو مظلوم ولس سره همدا شی مرستې وشي تر څو دغه مظلوم ولس د داسې کړاوونو څخه وویستل شي. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. راسره که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.